چې زه 10 میلیارده سرمایه گذاري کوم د انرژي ترانسپورټیشن هغه 10 میلیارده ډالر دا اوس وخت راورسېد چې دا اوس کوم عزیزي چې کوم واده کوي هغه سرته رسوي. د هیواد ملي سوداګرو پانګوال میرویس عزیزي ویلي چې په هیواد کې د 10,000 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره ټول وسایل اخیستل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته انتقال شي. دغه ملي سوداګر پرون د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره هم لیده کاته کړي دي او په دغه لیدو کتو کې دغه ملي سوداګر ژمنه کړې چې ډیر ژر به په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې یو مجهز او معیاري روغتون د جوړېدو چارې هم پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په خپل دفتر کې د هیواد له ملي سوداګر او پانګوال ښاغلي میرویس عزیزي او د هغه له تخنیکي ټیم سره وکتل. د عزیزي انرژي پانګونې شرکت عمومي رئیس میرویس عزیزي وویل د 10,000 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره ټول تخنیکي وسایل پیرلي دي او ډیر ژر به هیواد ته را انتقال شي. د غرض زیاته کړه په نږدې وخت کې به په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لوی روغتون د جوړولو چارې هم پیل کړي.